سلامونه هیوادوالو، بیا هم په هلمندۍ جامه کې دوستانو سره شمالي کابل خواته راغلي دې غرو درو کې یو. ښکلی فضا ده، ښکلی وطن مو دی، بس لږ یووالی غواړي او ګډ کار غواړي تر څو زموږ د هېواد راتلونکی لکه څنګه چې دغه د غرونو درې سپینې او زرغونې ویني او لاندې اوبو لاندې د سپینو ښایستو رڼو اوبو شورهاری اوري، همدغسې یعنې دا وطن خدای تعالی را ښکلی کړی دی. فقط زموږ ستاسې دغه زړونه او دا مغز او فکرونه پاکېدل غواړي، پاکه عقیده، پاک وجدان، پاک ایمان غواړي چې کار ورته وکړو او دا هېواد د نړۍ په سطحه د ښکلا، د امن او د سولې وړ هېواد وګرځوو او په نړۍ کې مثبت معرفي شي.